نن واخلې حضرت بلال فیشن فم او ادبي پروګرام د یارانو محفل کې تاسو ته مخاطب یم. نن مازدیګر هم د علاقې کابل سلسله کلي ته راوړی دی د خوړ په دغې کې تاسو ته ناست یو. دغه پروګرام ته ریکارډ کوو او په دغې پروګرام کې نن سره میلمه دی علي خان امید صاحب چې هغه یو د سوشل میډیا باندې ځلنده ستوری دی او د هغه یو شعر به تاسو ته ډالۍ کوم چې دې ته ژوند ویل ګناه ده، دا د ژوند بې حرمتي ده. دې ته ژوند ویل ګناه ده او دا د ژوند بې حرمتي ده او خالي بام دی او خالي جام دی او بس کافرو ته مې بوځئ. علي خان امید صاحب سره ناست دونه به خوږې خوږې غزلې اورو او هغه به موږ تاسو ته ریکارډ کوو او دغې مسافرونو ته وطنوال وروڼو ته به ډالۍ کوو. نو راځئ چې علي خان امید صاحب سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه بلال رور او ستاسو د دغې زیار په کوم نوم چې تاسو دغه پیج را جوړ کړی دی دغه هلې ځلې کوئ د یارانو محفل. نو یقینا چې نن یو ډېر خواږه خواږه یاران راټول کړي دي او یو محفل یو را جوړ کړی دی. ډېره زیاته مننه کوو ستاسو چې دومره قیمتي وخت یو راکو او دلته کې راغلی. امید صاحب ډېره مننه. خو دغه ملګري ستاسو ډېر مینوال دي او لویه حلقه لرئ په مینوالو کې. نو که خپل خوښې یو غزل راته ډالۍ کړي دغه ملګري واوري نو موږ به دې هم خوندونه واخلو هغوی به دې هم خوندونه واخلي. ډېره مننه. بس دغه غزل ټولو مینوالو اورېدونکو ته ډالۍ دی وایي چې غزل نه مخکې به یو دوه شعره ووایم چې ته پروت زما سینه کې درزېږې بل دپاره، ته پروت زما سینه کې درزېږې بل دپاره، ای زړه ته داسې یې لکه زما زړګی چې نه. واه ډېر ښه دی. او بیګا د ابدالي بابا په دې پیغور راویښ شوم، بیګا د ابدالي بابا په دې پیغور راویښ شوم، خویونه داسې کې لکه زما بچی چې نه. واه ډېر زبردست دی. غزل عرض دی وایي چې زندان نوم اورېدلی دی چا، زندان نوم اورېدلی دی چا، د پاکستان نوم اورېدلی دی چا، او د مینې یو منونکی نشته دلته، د مینې یو منونکی نشته دلته، او د کفرستان نوم اورېدلی دی چا. او په ما د بل د کور برګې سسیږي، په ما د بل د کور برګې سسیږي، دهقان نوم اورېدلی دی چا. او د یاد بریدګرو دې پوټي پوټي کړم، د یاد بریدګرو دې پوټي پوټي کړم، ای د تالان نوم اورېدلی دی چا. او یو خخومه بل له قبر کنم، یو خخومه بل له قبر کنم، ارمان نوم اورېدلی دی چا. او اوښکې د ګورو بڼو داسې ساسي، اوښکې د ګورو بڼو داسې ساسي، باران نوم اورېدلی دی چا. او زما او ستا په خیال کې دومره تضاد، زما او ستا په خیال کې دومره تضاد، ځمکه اسمان نوم اورېدلی دی چا. زما او ستا په خیال کې دومره تضاد، ځمکه اسمان نوم اورېدلی دی چا. او شعر دی چا چې وجلی دی څوک مړ دی دواړه، چا چې وجلی دی څوک مړ دی دواړه، انسان نوم اورېدلی دی چا. چا چې وجلی دی څوک مړ دی دواړه، انسان نوم اورېدلی دی چا. او مقصد وایي سم لیونی دی په امید مسلط، سم لیونی دی په امید مسلط، او الهام وجدان نوم اورېدلی دی چا.